بجرګم بسم الله الرحمن الرحیم نن ارسي سلاید شو تا انیمیشن موږ کمپلیټ خبره وکړه تر دې ځې بیره کنه ارسي شته سلاید شو دا سلاید شو کول سره کوم د شو شي دا سلاید نه د درڅه دا اول فرام بیگینر سې لیکل فرام بیگینر یعنی مطلب دا چې څه سلاید نه سره دي 15 سلاید نه سره دي کنه ته په دې سلاید کې ویلوړې یا لاست شل سلاید نه سره دي الحمدلله دې کې یا ته وایي 15 سلاید نه دي په دې 15 سلاید کې یا ډېر سلاید نه سره دي زه وایم چې اول سلاید نه موجود شي شروع شي اول سلاید سره کوم دی دا ستیا رنگ لري کنه دې سره کوم دی بس یا چې په دې باندې کلیک وکړي فرام بیگینر کسه راځي کې شارټ کټ یاد درکوي F5 لکه اول سره کوم استوسته مکمل سکرین باندې شو کول F15 موال او یا ورته راځي کې ریډ موډ ته ورته کدی چې نه کوي کته F5 کوي کدی ستر ریډینګ موډ تر سه یو په وادو زه دې سترول په دې مې کلیک وکړم سوال سره لیکل وی سره کوم لیکل وروسته اتیر لیکل د کیمو سلاید وی بیا وا سلاید زه کاږي کې لیکل وی بیگنر فرام بیگنرز یعنی دا سلاید د کوم نه شروع شي د بیگنر د اول کوم سلاید چې وینه د شروع شي سپیس وایا بل سلاید وروړي صحیح شولا د سکرین باندې امبیډډ کیږي دا اچھا بیگنر باندې خو شو یعنی مطلب په پلاسم سلاید کې وینولای که په شلم کې وینولای فرام بیگنر باندې کلیک وکي اول سلاید نو شي شروع شي دا فرام کرنٹ سلاید دا مطلب چې په کوم سلاید کې ویلوړو موضوع دی غي زینت شي سلاید دا شروع شي کرنٹ معنا موجوده اس موجوده په دې کې ویلوړل کنه اول سلاید دا دی تیر لیکل لري کنه اخر سلاید داخل لیکل لري دا ځکه چې دغه کرنٹ یې په د کوم سلاید کې چې ویلوړل دی غي زینت دا شي شروع شي اول مې چې په دې کلیک وکړو د کوم ځای شروع شول د سار نه کنه او که په دې کسٹم سلاید باندې کلیک وکړو نه کرنٹ باندې شفت F5 کې شارټ کټ دی بیا بل سلاید ته ځنه سیدا فرام بیگنر دا یو سلاید په تاسو کې شو کوي په دې باندې کلیک وکړو کوم یو سلاید وشو هغه چې کوم یو کې چاو ویلوړو زیرو کلیک اپ سلاید ته وړه خیر دا داسې کې یو اپشن دی ودرې دا وکس پاور پوینټ کې دی کې پرایمری مانیټور بټن سب دې نه پوښښ وکړه شاعره فرام بیگنر باندې چې کله کلیک وکړو پلاسم شلم سلاید کې ویلوړو فرام بیگنر باندې چې کلیک وکړو اواز سلاید نو شي کچېره زویا چې نه په کوم سلاید کې چې ویلوړو د غیج نه د موضوع شروع شي په دې فرام کرنٹ سلاید نه کو غاوه کې کلیک وکړي به د غیج سلاید نه شي شروع شي دا باندې کور وکړي بل چې دی پریزنت انلاین دی انلاین چې ته پریزنټیشن وړاندې کول زب سیم کې نو سي لکه د کرونا وخت کرونا ولا ده کنه تاسو نیټ ته لاسرسي لرئ د انټرنیټ انډیا رزه تاسو ته شي کو په پاور پوینټ کې زدار ستویا چې دار ستویا آنلاین انټرنیټ طریقہ تاکلش چې مسلاید ویني بلا کلش چې مسلاید ویني بلا کلش مسلاید که چیرې دې ته ورشي په ودرې کسې ویني د شکل یا ویني کمپیوټر دی ماسک انټرنیټ ته ودرې ترته شاګردون چې کوم څه زده کوي هغه دي صحیح شولا خدا د نت سره تړاو لري انټرنیټ سره کور کنیکټ انټرنیټ سره شي کنیکټ ایرر سٹارټینګ آنلاین پریزنټیشن ځکه چې چینل لري انټرنیټ لري د انټرنیټ سره کور صحیح شولا انټرنیټ پسند دی دغه کې کسٹم سلاید په داسې کومټس ډېر سلاید نه دي خو زه داسې وایم چې نه زه ټول سلاید نه ټول درس نه وایم یوازې 2-3 مشخص سلاید نه دي چې خلک تاسو څه کوي وایي هغه ته
کچیر داسې کې یو بل پاور پوینټ خلاص کړم یو بل دا پاور پوینټ زه چې په دې کې دی دا وایو بیا دا او بیا دا خالي دا درته بیا دا نه را بکی نه پریزنټ کوم سلایډ شو تر شي او کسٹم سلایډ تر شي په دې کې کسٹم سلایډ شو تر شي دا ډیر باکس تر شي په دې کې په نیو باندې کلیک وکړئ په نیو کې دا ټول سلایډ نه دي چې دا ټول سلایډ نه دي دا د سلایډ نیم دی چې نوم یې دی زه چې اول سلایډ بیا دریم سلایډ او څلورم سلایډ خالي دا تویا دا نه د شي سکیپ شي اړې کوي اړ کې دې څه شول پروبلم اوکې ډایرکټ شو کوي کا نه او زه چې شي شو دې شي کلیک وکړه اول سلایډ دی اول سلایډ دی کسای نه سلایډ نه هډیر وی کنه پازي کې इसका ز क्लिक हो په چې ان رسار دا ورسونه مطلب دا غاز درس لایټ نشي سلایډ نه سره کوم شول آی تا ورسته په پوزي کې سلی کېږي ان د سلایډ سلایډ نه سره ورسته خو په داسې کې وخت سلایډ نه ډیر دی به خیره مته کوم سلایډ نه وشل چې کوم په داسې کې کسٹم سلایډ ته تشایل وی چې مته اډیټ کولای شي چې اډیټ باندې کلیک کوم نه اډیټ کولای شي کوم سلایډ نه وړه او ته کلیک کوئ هغه به اټکوي هغه سلایډ نه شي کې تشو کېږي په دې څه ځان نشته سپدې باندې اپ وروګي څو هایر سلایډ یعنی زه ویل چې کسٹم سلایډ تر نرسو یو سه سلایډ نه هایر شي کلیک په وب سلایډ باندې او هایر سلایډ باندې کلیک په وب دا او وخت چې د سلایډ د ځکه سره ما سره ولا سکرا سره ما سره ولا او د نر رقم یې رنګ یې بدل شوی دی د مين د نر څخه تازهونی د شي دی چې تاسو مونږ له هایر شو به تر ولزه چې دال شي دال هایر شي نن هایر ویني د رنګ د ستات مونږ شي به تر ولزه چې هایر او دې تر ولزه فرام بیگنرز نه کلیک هغه پروس لا سلایډ نه کسه هغه سلایډ نه سافټویر هارډویر چې پکې وي نشته کې نه یعنی اواز سلایډ نه ډایرکټ شي دی اواز سلایډ نه ډایرکټ دا غوډي بیا دا ورخدو سافټویر هارډویر دی سافټویر هارډویر روشتل نه ځکه دا مې چې کړی وي دا مې هډ کړی وي څه شولا کا ان هډ کوي کلیک په وکي هډ مې کلیک کړي دا ان هډ شي کلیک په وکي دا مې کلیک کړي دا ان هډ شي په دې باندې کلیک کوي ان هډ کوي یا غوړي چې کوم سپیسیفیک لاره طریقه وي چې غوړي ځین سلایډ نه د نشي شو د ځنا کولای شي او یا کسٹم سلایډ کې څه ته مشخصه ولای شي صحیح خدا دې چې بیا د هډ طریقه ډېر ورسونه دي کنه د کسٹم سلایډ په پاتره بل چې دی دځه کې ریکارډینګ دی څه دی بل سلایډ نه زه چې د دې انیمیشن ورکوم او د لیکنه چې زوم کیږي مو خبره باید شي سره ریکارډ شي مو خبره باید سره ریکارډ شي هغه خبره سره د لیکنه سره د ضرورت انیمیشن ورکوم انیمیشن نه زوم انیمیشن ورکوم ان زه خبره کړه د لیکنه د شي کې زوم کیږي نه څه بل به ورکولای شي دا مې ورکړو او دنه بیا وروله انیمیشن پینل ته په دې مې ډبل کلیک وکړو کله چې ډبل کلیک په دې باندې وکړو زه د زوم کیږي سره کوم د زوم شي انیمیشن ټیکسټ all ones ټول په یو شي زوم شي کا بای ورډز یو لغات در زوم کیږي کا بای لیټر زه چې بای ورډز ورډ چې کیږي زوم کیږي مینه که څه وخت صحیح ورډ چې کیږي زوم کیږي د زلش کې ډیوریشن موداوي چې ته ویریزه پکاو دمغه ویزنه چې پکې کنه welcome to speedy ELC کنه د سترله دا کوم ورکل ازاي چې د سره چې وشي د سره د اوز یت شي اوز باید سره وشي کنه د سره ریکارډ باندې کلیک
دا چې ریکارډ دوه رقم دي کډیر سټډي نه سره وي دي چې کلی سٹارټ ریکارډر فرام بگنر یعنی اول سټارټ نه شي دا ریکارډ شروع شي یا کرنٹ یا موجوده سټارټ نه شروع شي کله شي یعنی کله چې لسم سټارټ ویلو لسم سټارټ نه چې تاسو ریکارډ شروع کوئ د کرنٹ درسي څه شلا کله لر کوي به کلیر کولای شي خو زه دې تروله کله چې دې تروله مصر ریکارډ فایل شو شامل شو ریکارډ فایل شو کله چې ریکارډ فایل شو زه باید دا غزوم کیږي دا خبره باید زه سره وکړم کسه start welcome to speedy LCC دا خلیو کنه ایمو خبر ریکارډ شو بیا خلی سپیس وای دا چې ما سره ولا ریکارډ زه دا غلطه ورچم تاسو څه کې دا اوزي به وروي یاره دا غاس په ځای چې یو وخت کې دا غاس پریویو کړل یاره دا خپل سکرین پریویو کړی welcome to speedy LCC څه شو ایم خبره څه شو سره ریکارډ شول دا سیو کوي دا چې سیو کوي چې ته په انټرنیټ باندې ورول عزت تاسو آنلاین سبا پیایا دا تاسو ته بیا دا غاځي کې مې دا ریکارډینګ شروع کړای دا خبره کا چې کله په انټرنیټ په واتس اپ ته درول راځي تاسو واتس اپ نه ډاونلوډ کړئ کمپیوټر کې کلوز کړئ دمو خبرو چې شي استرسي خدا خبره دا وشو دا تاسو په ریکارډ کې نه رولې ځکه دا تاسو په راکو وته دا خبره دا سره په ریکارډ نه رسي کوئی په ریکارډ کې سره کوم ورولې په ریکارډ کې چلولې دا بیا دوباره جلدی کیږي welcome to speedy LCC څه شو تر دې پر خپل شو لکنه ښه هیڅ کو چې دغه سلاید ته رولا سلاید ریکارډ ته رولا کلیک وکړو اوس بسم الله الرحمن الرحیم نن ورځ لیکچر 1 دی او د کمپیوټر پیژندنې اړه خبرې کوو او اول کمپیوټر تاریخ ته کمپیوټر له کمپیوټر کلمې څخه اخیستل شوی دی چې محاسبه کولو د شمېرات ویل کېږي او کمپیوټر برېښنایز ماشین دی چې ریاضیکي او منطقي کارونه کولی شي دا د کمپیوټر تعریف دی سپیس مولی نه بل تعریف لرو د کمپیوټر دغه دویم تعریف دی دا ډیټا چې د لومړني خاموات چې عملیه پرې نوي ترسره شوي او معلومات به سوي هغه ډیټا چې عملیه پرې شوي دي ته څه ویلی کېږي معلومات سټاپ مې کړو ریسوم مې کړو اسکیپ مې ووالو دا چې څه شو ریکارډ شو دا پلی کوم کلیک وکړم اوس بسم الله الرحمن الرحیم نن ورځ لیکچر 1 دی او د کمپیوټر پیژندنې خبرې کوو او اول کمپیوټر تعلیم د کمپیوټر له کمپیوټر کلمې څخه اخیستل شوی دی پوه شولئ یعنی کلی شي سلاید سره ډېره خبره ثبوت او چیرسي ریستر ټایم ته ورسي ریستر ټایم څه ویلی کېږي ریستر تمرین ته ویلی کېږي اصل کې تمرین چې کله کېږي ټایم در پسې کوي خو کله چې مسابقات شوي وي که نه دې ته ریستر ټایم ویلی کېږي ریستر ټایم او سیټ ټاپ باندې ثبوت خبره وکړي دا مو ویلی پرې شول دغه پلی نریشن دا په دې کې بیا رسي ځکه تاسو نریشن یې نه پرېږدئ او داسې کې ټولې په دې باندې خبره وکړي ثبوت او داخلو سکرین شته برابر پرزنټیشن بس ده سره شوه